بسم الله الرحمن الرحیم. بس دا خو شایان دا سټډي سرکل ارینج کړی دی او دا ټاپک دا یې ښه وکنه چې لکه جاب ښه دی او که بزنس ښه دی. جاب او د بزنس مقابله دا خو که اوس موږ دلته کې 10 کسان یو د 10 کسانو نه موږ تپوس وکړو که نه چې جاب ښه دی که بزنس ښه دی، نو 10 کې 9 کسان به موږ هم دا جواب راکوي چې کاروبار ښه بزنس ښه. او په یونیورسټۍ کې چې کوم هلکان سبق وایي نو هغوی ته هم دا مخکې نه پته وي چې دا بزنس چې دی دا د جاب نه ډېر ښه دی. نو په 10 کې 15 هلکان دا هم وایي چې موږ کله فارغه شو نو موږ به بزنس کوو، خو بیا چې کله فارغه شي بیا په 10 کې یو کس هم بزنس نه کوي او که چېرې کوي نو هم په 10 کې یو کس کوي. اوس اصل کې د ټولو لومړی خبره دا ده چې د ټولو خلکو ته دا پته ده چې دا بزنس ښه دی د جاب مقابله کې، بیا خلک ولې بزنس نه کوي؟ او بیا پاکستان کې چې دا ریشو ډېره زیاته کمه ده. د پاکستان دا حل دی چې په پاکستان کې خلک بزنس ایډمنسټریشن ووایي، MBA وکړي یا د دې نه هم په هغه خوا باندې CA وکړي، نو بیا CV جوړه کړي نو نوکرو پسې ګرځي. نو چې یو بزنس ایډمنسټریشن څوک وکړي او هغه بیا نوکرۍ پسې ګرځي نو څوک به بزنس کوي؟ نو دا ولې بزنس خلک نه کوي؟ د دې خو یو ساده کویس جواب دا دی که نه چې د پاکستان اکنامک کنډیشن ښه نه دی که نه. دا خو د یو ملک اکنامک کنډیشن باندې ډیپینډ کوي چې هلته کې د بزنس لپاره آیډیل سچویشن یي لکه اوس هندوستان که نه پولیټیکل سټیبلیټي پکار ده چې پالیسي لږ وخت وچلیږي، نو دومره زیات وسایل دي، داسې ملک دی چې لږ وخت کې به خپله ودرېږي او ډېر به ښه شي. نو دا دلته کې د اکنامک کنډیشن ښه نه دی، بیا خلک بزنس ته نه ځي. بل دا ده چې بزنس لپاره چې کوم لکه نور کوم ریکوایرمنټس دي هغه هم خلکو ته برابر نه وي. لکه د مثال په طور بزنس به څوک کوي؟ بزنس خو به هغه سړی کوي چې هغه سره الریډي اول پیسې شته که نه. اصل کې داسې کار دی چې زموږ د هلکان کوم سبق وایي که نه په یونیورسټو کې، دوی چې کله یونیورسټۍ نه بهر راوځي نو دوی کلیر ګورې بالکل نه دې کې هېڅ چاته دا پته نه وي چې زه به اوس څه کوم. نو د کامیابۍ لپاره خو اول کلیریټي پکار ده، دوی کنفیوزډ دي. بله اوس دا خبره ده چې دوی ته دستیاب اویلیبل آپشنز څه دي؟ ناویلیبل آپشنز چې کوم دي نو په هغې کې خو لومبی جاب دی که نه چې دوی به کار کوي. نو بیا په جاب کې بیا دوه قسمه دي، یا یو سرکاري جاب دی بل پرایویټ جاب دی، او یو پکې اوس لکه په دې زمانه کې آنلاین ارننګ هغه خبره ده، بل پکې بزنس دی. او که دا یې هېڅ نه وي نو بس دا نن سبا چې دا ځوانان څنګه دي او بس د ملک نه بهر تللي بیا نو دا د ملک نه بهر تلل چې اوس کوم دي نو دا خو یو ټرینډنګ کې خبره روانه ده. دا خلک د هوا په روح کې روان دي، نو د هوا په روح کې اوس خلک روان دي نو ملک نه بهر ځي. آیا دا خلک چې داسې نه ملک نه بهر ځي چې څنګه لکه د لیوانو په شان روان دي او تر دې پورې چې په ځان چې کوم دی نو په بحیره روم کې غرقۍ ډوبېږي، خو لکه چې د دې ملک نه لاړ شي نو آیا دا لکه یو ښه ټرینډ دی؟ دا بالکل یو غلطه لاره ده. ولې غلطه لاره ده؟ ځکه غلطه لاره ده چې آیا د ملک نه بار کم خلک تللی دی نو هغوی ټول خوشحاله دي؟ هغوی خو ټول خوشحاله نه دي، نه په هغوی په آیډیل سچویشن کې دي. داسې دا افتاب دلته کې ناست دی په جرمني کې دی، دی وایي هلته کې راسره داسې هلکانو او یو د ماته ویډیو هم رالیږلی وه چې دی وایي چې زه لیونی کېږم. ولې لیونی کېږي؟ دا ګوري داسې کار دی چې د ډیسیژن اخیستو نه مخکې موږ یو سټډي سرکل په دې باندې کړی و چې essential conditions for the proper sound and right decision making، چې لکه موږ داسې صحیح فیصلې څنګه واخلو چې موږ په هغې باندې وروستو بیا ستومانه نه یو. فیصلې واخلو او بیا چې کوم دی نو هغې کې 15 کاله تېر شوي او 15 کاله پس بیا سر ټکو، دا موږ له نو په کار دا موږ له نو په کار هغه ټایم ولې موږ اول غلطه فیصله اخیسته؟ نو د صحیح فیصلې اخیستو لپاره اول داسې کار دی چې کوم موږ ته دستیاب آپشن دي، اویلیبل آپشنز دي که نه، د هغې رسکس او د هغې بینیفټس دا دواړه کتل دي. لکه څنګه چې بار تلو را خبره ده، نو چې د بار تلو خبره ده نو اول موږ له ښه ځان په پته پوهه کول دي چې بار کم خلک تلي دي نه هغوی په کم حال کې دي، د هغوی حالت چې موږ ته مخې ته شي. اول به څومره سخته تېری بار ملک کې د ځان سیټ کولو لپاره. اوس د هغوی هغه سخت اول چې کوم دی نه ځان ته دغه کول دي چې دومره سخته زه تېرولی شم که نه شم تېرولی. نو د هغه بار تلو هغه ټول رسکس او بینیفټس هغه لکه کنسیډر کول دي که نه. دغه شان اویلیبل آپشنز کې لکه موږ سره سرکاري جاب دی یا پرایویټ جاب دی، نو نوکري کول دي. اوس ګوره اول خو په نوکرۍ کې او بزنس کې څه فرق دی؟ نو نوکري څه ته وایي؟ چې موږ سرویسز ورکوو چاله او هغوی موږ له د هغې په مقابله کې پیسې راکوي. او بزنس ته دې مقابله کې داسې شی دی چې موږ له خلک سرویسز راکوي او موږ له پیسې ورکوو. نو دواړو کې ډېر غټ فرق نه دی. لکه یا موږ د چا دپاره کار کوو یا موږ دپاره بیا خلک کار کوي. نو بزنس خو ځکه ښه دی که نه. صرف د جاب هم دا که دا آنلاین ارننګ دی د دې پلس پوینټس او نیګیټیو پوینټس دغه شان د بزنس هم. نو بزنس هم داسې نه لګېږي چې بزنس پوره ټوټل ښه دی. د بزنس هم چې کوم دی نه مسلې شته که نه، لکه که نه وي نو بیا به د ټولو خلکو کړو دې کې چې دا جاب ښه دی او که بزنس ښه دی که نه. نو دې کې ګورئ د جاب خو دا جاب کې فکسډ سیلري ده ستا او فکس ټایم هم دی. لکه تا ته پته ده چې زما کم ټایم نه ډیوټي شروع کېږي په کم ټایم باندې ختمېږي. ډېر هغې ګنټو نه سیوا کار نه کوي بس نو لږ اسانتیا ده ورته پکې او سیکیور دی. خو بل طرف ته دا ټایم چې کوم دی دا ګنټې یو طرف ته ښې دي چې د دې ګنټو نه سیوا په داسې کار نشي کولی
خو بل طرف ته دا ګنټې ښې نه دي څنګه لکه دی چې سار کم لازیرای ټایم نه هغې له به ځان نه رسوي د هغې نه دی نشي لیټ کېدی بزنس کې اوس دا کار دی چې ګنټې خو ستا کیدای شي چې سیوا شي چې ستا خپل بزنس وي خو که سار ته د اتو په ځای باندې لس ولم لړې تا ته خو څه نشي ویلی نو دا پکې فلیکسیبلټي ده په بزنس کې که نه او که تا ته کار ډېر دی نو ته ماسخوتن تر 12 پورې کار کوه ستا خپل بزنس دی که نه خو که تا ته کار نشته که نه نو ته به په هغه سوټي هم کولی شي سیلري هغې کې فکس ده نو که اوس ته چې په کوم ځای کې کار کوې که هغه ځای باندې اور هم ولګېد نو ستا سیلري خو په خپل ځای ده که نه لکه څنګه چې کورونا وبا راله نو چې کوم ټول سرکاري جاب باندې خلک وو هغې خو په کور کې هم نستو که وبا وه که 2 کاله هم وه نو هغې له خو تنخوا راتله که نه نو دغه ټایم وګوره د سرکاري جاب والا ښه شو بیا که نه نو د دې مقابله کې چې چا بزنسیز وو نو بزنسیز چې کوم بند شو لاکډاون د وجې نه ودرېدل نو هغې ته بیا لاس نقصان ورته که نه جاب کې رسک نشته نو د رسک څه ته وایي خطرې ته وایي د خطرې نه ته بالکل په امن او امان کې کې اوس دا هم په ځان پوهې کول پکار دي دا رسک داسې نه خلک وایي چې رسک واخلي بس رسک دی بس په کندې ته دنګل دي نه داسې نه چې کوم خلک بزنس کوي که نه او دوی کله هغه خپل بزنس کې لکه یا ایکسپینشن کوي یا پکې یو نوي آیډیا مازغو ته یې راغلی ده هغه امپلیمنټ کوي دا دوی داسې نه کوي چې دوی لکه زمونږ خلکو په شان نه دي چې بس په دریاب ورګډېږي نه بلکې دوی خو بیا داسې کار کوي چې دوی د هغې رسکس چې کوم دی بیا کنسیډر کوي چې دا رسک زه اخلم دا ګام پورته کومه نو د دې اوس ما ته به بینیفټ څورئ او د دې رسک څورئ او د دې رسک چې کوم دی رسک څوره دی 20% دی 80% دی څوره دی په جاب کې چې کوم دی نه ریسپانسبلیټي صرف ستا تر کورسای پورې ده لکه اوس زه استاد یم نو زما نه خو د ریزلټ نه پس په زما د پیریډ تپوس کېږي زما د کلاس او زما د سبجیکټ هغې بل سره خو بل کېږي که نه بزنس کې خو په تا باندې ریسپانسبلیټیز ډېره زیاته وي چې ستا خپل بزنس دی او ته د هغې سی او ته چلی نو که خرابېږي نو خو هم په تا باندې ته ریسپانسبل یې که نه که ښه کېږي نو هم تا ته فایده ده جاب کې اټانومي نشته خودمختاري پکې نشته د خپلې خوښې مالک نه یي ته چې چا سره کار کوې د هغه مالک یې تر دې پورې چې سرکار هغې کوم ته خپله خوښه نشي چلولی هغه هم او که بیا داسې راسته زمونږ ستاسو مخې ته نه دي چې داسې پرنسپل در باندې بیخ شي چې هغه په خبره نه پوهېږي بیا به پکې تنګ ومي پرېښودی به هم نه شي انکم چې کوم دی نه په جاب کې لیمیټډ دی مونږ تاسو ټولو ته پته راو په بزنس کې چې کله هغه وچلېږي نه هغه بیا خلک وایي هغې کې وایي جمع کېږي نه ملټیپلای کېږي که نه او هغه د دنیا خلک مونږ ته لکه مثالونه دي دا جهانګیر ترینو بینک کې کار کو وایي 5 to 9 کار مې 2-3 کاله ما بینک کې کار وکړم بیا مې وایي چې داسې دي لکه او بس بیا د هغې نه پس مې د بینک نوکري پرېښوده بیا کاروبار شو نو اوس جهانګیر ترین کم ځای کړی دا اوس لږ وخت مخکې چې کرونا کې بیا چوټیانې ورکولې او وزیر تعلیم چې و شفقت محمود نو تاسو ته دا پته ده چې شفقت محمود د مري اسسټنټ کمیشنر و اے سی د سی ایس ایس کې کامیاب شوی و ډسټرکټ منیجمنټ ګروپ ته تللی و او اے سی نو اے سی څومره غټه کورسای ده او ګوره دې شفقت محمود هغه پرېښودې وه او چې ای کله پرېښوده نه د څه لپاره یې پرېښودې وه د خپل بزنس لپاره هغې کې بس دی نو سیټسفاید کړه نو هغې کله چې پرېښوده نو بزنس لانچ کو بزنس یې شروع کو او بزنس یې وکړو هغې بزنس دی داسې ځای ته راورسو چې دی پی ټي آی ته لاړه نو مونږ تاسو ته پته نه ده د پاټو چې اوس کوم خلک ودرولي دي دا څوک دي مالدار نه دي ټول نو شفقت محمود بزنس وکړو پیسې یې وګټلې بیا والا پی ټي آی چې کوم دی نه په ټکټ ورکړو بیا هغه منې شو بیا هغه وزیر تعلیم شو نو شفقت محمود که په 22 ګریډ کې یو بیوروکریټ ریټایر شوی نو دومره به د هغه نیم او فیم او دغه آیډنټیټي نه وه جاب چې کوم دی نه کمفرټ زون دی دا تاله د سکون یو دایره کې ته راګیر شي او هغې کې چې کوم دی نه د سکون دایره څه ده د سکون دایره دا ده چې بس ته که څومره تنخوا اخلي او هغې کې ستا وخت تېرېږي چې بس ستا هغه تنخوا ده او بس تنخوا خوري بزنس کې چې څنګه بیا رسک سي پکې خطرې دي پکې داسې بیا د دې هغه انکم خو هم سره سم نه که نه نو دې کې انلیمیټډ انکم دی خو لکه دا اوس یو خبره ده چې بیا کول څه دي لکه مونږ ته اوس پته ولګېده چې بزنس ښه دی ګورې لومبی خبره خو اول دا ده چې خپل سپیشلټي او کوالټي چې کوم دی نه اول خو هغې ته سوچ کول دي تا اول له بزنس لپاره پیدا یې که نه خدای پاک لا ټول خلک یو شان نه پیدا کړی کمیونیزم تاسو ته پته راولي یو ښه نظام نه دی کمیونیزم کې دا کارل مارکس وی د پیداوار ټول زراعي چې دي کم ټول څیزونه نه چې پیسې ګټلی شي دا به د سرکار په قبضه کړي نو ټول خلک چې په څه کې هم کار کوي نو دا به سرکاري ملازمین او دوی له به موږ تنخوا ورکوو نو ایکول ډیسټریبیوشن اف ویلث وایي ټولو له به برابر تنخوا ورکوو نو مخامخ چې دا چاته په لومبي ځل باندې ووایي نه وایي دا خو ډېر ښه نظام دی بیا خو دا ښه نظام ځکه نه دی چې خدای پاک دا خلک برابر نه پیدا کړی دا خدای پاک د دلته نه څه خلک د بزنس لپاره پیدا کړی دی څه خلک یې د نوکرو لپاره پیدا کړی دی که ټول خلک یو برابر شي او د ټولو خلکو سورس اف انکم یو برابر شي ایکول ډیسټریبیوشن اف ویلث وشي نو بیا څوک لیونی دی چې په سخته ګرمۍ کې چې کوم دی نه په سړک باندې تارکول خورئ یا په سخته سړځای کې سار په کوازه باندې ودرېږي او خښتې کیچ کوي دا چې څوک مالدار وي څوک غریب وي
دا دله خدای پاک دلته کې استطاعت کیپیبلیټي کیپیسټي داسې ورکړې ده. نو ټول خلک د بزنس لپاره خو نه دی که نه. نو اول خبره دا ده چې ځان پېژندل دي چې زه بزنس لپاره یم او که نه یم. بزنس ښه شی دی خو کیدای شي زما لپاره ښه شی نه وي. نو د دنیا خلک مونږ ولیدل بزنس لانچ کی او لږ وخت پس چې هغه مې پیسې ورسره یا موبایل نو بیا خو هغه کار هم کیدای شي که نه. او بل اک هغې کوم بیا د ټرینډینګ کار دی ټول خلک د چرګانو فارمونه کولاوئ. شپږ میاشتې ایراني چلولې بندې کړي. ولې وایي تاوان یې پکې وکړو. ولې دې پکې تاوان وکړو؟ تا د مخکې نه ځان پېژندلی دی چې زه دې کار یم که یم. دویمه دا خبره دا ده چې ستا کوم پرپز آف لایف دی ستا کوم ویژن دی نو هغې ویژن ستا چې کوم دی هغې سره بزنس میچ کېږي که جاب ورسره میچ کېږي. دا هم یو خبره ده که نه. او که ستا پرپز آف لایف هم تا ته لا تر اوسه نه دی معلومه نو اول خو د بزنس او د جاب دا خبرې پرېښودل پکار دي او لا معلومول پکار دي. بله دا خبره ده چې بزنس ته کولو لپاره ستا سکل شته که نشته. ته د څه بزنس کې لکه یو سړی دی یو بس پیسې دي یو زه پراپرټي بزنس مې کولاو کو نو ایجنسي به کولاو کړي. هر څوک ایجنسي کولاوي نه دا هر یو کس ایجنسي کولاوي نو ولې داسې خیرات دی چې ټولو خلکو به د پراپرټۍ د بزنس چلېږي او ته د پراپرټۍ د تاوان نه بیا خبرې چې د هغې تاوان څوری نو دا نه چلېږي او دې کې دی تاوان کوي. دا ځکه پکې دی تاوان کوي چې د ده په پراپرټي بزنس کې هېڅ ایکسپیرینس نشته هېڅ سکل نشته. سکل ورسره شته نه ایکسپیرینس هم نشته. نو د بزنس ته کولو لپاره لومبی د ټولو نه غټه خبره اول دا ده چې ته به ځان له یو لرنینګ پیریډ مقررې لکه 10 کاله یا زیات نه زیات که ته زیات زر لرنینګ کولی شي نو 15 کاله کوم څیز کې چې ستا بزنس ته نیت دی هغه پیریډ ته به لاړ شي. هلته به دکه نوکري شروع کړي چې دا کومه نوکري موږ ته ښه نه ښکاري نو چې دا کله ته ځان هلته کې شروع کړي نو څه وخت به وکړې 5 years 10 years هغه به ځان ته یو لرنینګ پیریډ هغې کې پوره چلونه زده کا مارکیټ سټډي کا پوره ریسرچ وکړه ځان په هر څه پوهه که بیا بزنس ته راځه. نو د دې لپاره دا سکل دا ایکسپیرینس دا ټول څیزونه چې دی دا والا پکاري. دا کوم خلک چې موږ ته په یو ځای باندې ښکاري دی ډېر زیات ځان کړولی دی نو بیا دې ځای ته راغلي دي. اوس که هغه بزنس بیا څنګه چلول دي نو بس یو خبره نیمه زه کوم بیا به یې بس کړو که نه. ګوره یول د ټول نه لومبی خبره دا ده که نه چې بزنس ته هغه چا ته تلل پکار دي چې ته لکه بزنس له راځي. اوس څنګه چې ما تاسو ته ویل یو سړی ایجنسي کولاوئ یا ټریولینګ ایجنسي یا وایي د پراپرټۍ آفس مې کولاو که ډیلر شوه نو هر یو سړی کولاوئ خو دې کې دا ده چې اوس ایجنسۍ خو په صوابۍ کې بې شمېره دي. تا هم ټریول ایجنسي کولاو کړه نو لومبی دا سوچ کول پکار دي چې ستا ټریول ایجنسي د دې نورو ټولو ټریول ایجنسونو په څه بدله ده. نو که چېرې بدله نه وي نو تا پکې هم یو دوکان کولاو که بس خبره ختم نور پکې هېڅ نشته. نو راځي به ستا به هم خلک راځي څنګه چې د کپړې دوکانونه بې شمېره دي ټولو خلک خپل خلک ځي خو چې کوم کریک کوي کوم سړی کریک کړي بزنس او ډېر مخکې لاړ شي هغه شان به ته نه ځي. د هغې دپاره دا کار کول پکار دي چې څوک هم بزنس لانچ کوي که نه نو لومبی یو داسې آیډیا وله پکار ده چې هغه آیډیا د ایګزسټنټ مارکیټ دی او هغې کې پلیئرز دي چې د هغې ټولو نه ستا بزنس بالکل جدا کړي یونیک یې کړي ډسټنګش یې کړي بیا به دغه کېږي. او تاسو ته دا پته ده چې بزنس او انټرپرینورشپ کې څه فرق دی. انټرپرینورشپ په تاسو نن سبا د موټیویشنل سپیکرز نه اورئ که نه خو دا انټرپرینورشپ وایي څه ده هو از انټرپرینور. نو انټرپرینورشپ هم بزنس دی خو دا د دې عام بزنس نه په دې بدل دی چې دې کې انوویشن وي. انوویشن یو څیز نوي انداز کې کولی ضروري نه ده چې بزنس به نوی بزنس به زوړي لکه هوټل کولاول. هوټل خو به لو خلکو کولاو کړی دی خو چې تی داسې هوټل کولاو کړي چې هغې کې ستا یو نوي آیډیا راړه او د دې نورو ټول ایګزسټنګ بزنسز نه هوټل نه بدل دی بیا به ستا بزنس چلېږي. انټرپرینور څه کوي دی ایګزسټنګ مارکیټ چې کوم دی د هغې سروې وکړي پوره نو چې کله د هغې پوره سروې وکړي دی پرابلم پوینټ آوټ کړي. دا صوابی کې چې لینک روډ دی د لینک روډ کې چې دا ټول کوم خلک دی یو کاروبار کوي نو موږ چې هلته لاړ شو نو موږ ته پرابلم شته که نشته. د ټولو نه غټ پرابلم خو اول دا دی چې ټولو چړې تېرې کړي دي او ډېر زیات مارجن کې چې کوم دی نه پرافټ اخلي زموږ نه که نه نو دوکې کوي خلک. دا پرابلم نه دی دوکې چې کوي. نو په لاهور کې په انارکلي کې یو کس ته کینوانو خرڅولو ګاډي ولګوله او کینوان چې به یې خرڅول نو 14 روپۍ ورکول چې 14 روپۍ ورکول نو چا خو به وي بس کاکا دوکه شو وبېړل خو چې کوم به ایماندار و نو هغه به ورته ووایي کاکا دا خو ته مال 14 راکړل نو وایي ده به ورته وایي چې میرے درجن میں 13 ہوتے ہے ده به خلکو له 13 ورکول. لږ وخت پس وایي په دغه انارکلي بازار کې چې هغه د لاهور یو بالکل سنټر دی که نه په هغې کې هغه بیا ځان له دوکان هم په کرایه اخیستی و بیا د هغه کاروبار په کروړونو کې و. دا ولې دا بزنسمین نه و دی انټرپرینور و. د مارکیټ کې چې سروې وکړه نو د دا پرابلم پوینټ آوټ کو چې دلته کې خلک چې کینوان ورکوي نه دی 11 ورکوي
11 ورکوي نه یي 1200 خو یو پکې خرابي کله نه کله پکې 2 نیم خرابي دی چې موږ د امرود واچوي نه چې موږ کور ته اوس نه خرابي که نه لکه صابان چې راله غوښه راکوي نه سمې رالی راکوي نو ګورئ دی دې کس دی کاکا چې کله دا ووایي چې دا خو 11 ورکوي نو زه به 13 ورکوم نو دا د پرابلم حلو انټرپرینورز د پرابلم سالوشن راوباسي او چې کله دې پرابلم سالو کړي نو مارکیټ کې بیا د بزنس چلیږي نو د هغې کاکا هغه بزنس ځکه وچلېد د لمز نه د هغې نه یو څو هلکان چې کوم دی نه بزنس منیجمنټ ساینسز یې ووایي که نه لکه بزنس سبق یې ووایي نو هغوی زمونږ د دې بزنس والا هلکانو په شان نه وو هغوی چې بار راووتل نو هغوی وي ښه موږ به لکه اوس نوکرۍ پسې ګرځو نو بیا موږ د بزنس سبق سلاوي نو کېناستل وي اوس کار خو کول دی خو چې څه به کوو د یو ایپ چې کوم دی په پلی سټور باندې ورکړو او هغه ایپ د دې و چې په لاهور کې ویدن د لاهور سټي نو په دې کې چې تاسو ته کوم ځای کې هم ګاډی خراب شو په کوم یو روډ باندې هم چې یا د چا ګراج کې ګاډی خراب اوس ولاړ دی نو موږ ته په دې ایپ باندې میسج کوئ موږ به تاسو له مصري درلیږو بس چې خلکو ته دغه شو خلکو ته پته ولګېده دا خو سم کار دی ګاډی به راته خراب و بیا به څومره ګرانه وه چې کوم ځای کې به نو بس د دوی هغه دی څه چلو کړه دی هغه چې کوم مصري خانو کې هلکان کار نه کوي یا واړه واړه ماشومان چې ځان سره ساتلي او تنخوا والا صرف 10,000 یا 15,000 ورکوي ټولو پسې وګرځېدل وي راځئ بچې موږ به دله 30,000 درکوو هغه هلکان یې ځان سره ټول بوتلل او دفتر یې کولاو کړو ځای په ځای لاهور کې څو ځایه کې او هغه چې کولاو کړل هغې کې هغه هلکان کېنولو وي بچې چې کار نه بس تاسو ناست یئ دلته تاسو ته به 30,000 تنخوا خپله میلاویږي هغوی خو ډېر خوشحاله وو هغوی وي موږ د تنخوا ول ډېره راکوي بیا که کار نه وي نو موږ ناست یو نو او چې کار به پېښ شي نو ورته به څو ځایه نو بس ورته به یې نږدې چې به کوم هغه ته به یې هغه ځای ته وروزغله بس هغه هلته کې لاړه خلکو له به ګاډي چلول لږ وخت پس د هغې بزنس هم کروړونو کې دا خبره د آیډیا د خلک وایي نه بزنس کې وایي آیډیا د ټولو نه زیات ویلیویبل او پریشیس شی دی بیا هغه امپلیمنټ کول بیا هغه کار کول نو زما په خیال خو دا خبرې به بس ډېري نورې خبرې هر څومره کېږي اوس که ستاسو څه کوېسچنز دي نو تاسو کولی شئ